کله چې د یو سړي درې لورګانې پیدا شوې او زامن یې نه کېدل نو هغه بیا څه اراده وکړه او د لورګانو سره یې کومه بې انصافي وکړه، خو په اخر کې بیا څه وشول. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. یو ډېر عبرتناکه قصه در سره شریکوم په دې هیله چې د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ چې تاسو له دې ښایسته واقعې نه څه زده کړه وکړئ. د هسپتال نرسه د کمرې نه راووتله او ویې ویل چې مبارک شه ستا لور شوه. اقبال چې دا خبره واورېده نو زړه یې ډوب غوندې شو. اگر که په ښکاره باندې ځان ډېر زیات تازه او خوشحاله ښودو، خو د هغه په زړه کې یوه تیاره خوره شوې وه. دا درېیمه جینۍ وه چې د هغه کره پیدا کېدله. د هغه د زوی ډېر زیات خواهش و او په زړه کې دا سوچ کولو چې یو زوی وي نو کم از کم دا بوډاتوب به مې په سکون سره تیر شي. هغه به په ژړا کې هم د الله تعالی نه دعاګانې وغوښتلې چې د هغه یو نارینه اولاد پیدا شي. کله به چې هم چېرته نیک سړي سره میلاو شو نو هغه ته به هم ویل چې ما ته دعا وکړه. اخر الله تعالی د هغه فریاد واورېدو. 2 کاله وروسته هغه کره یو ډېر زیات ښایسته ماشوم پیدا شو چې د هغه نوم یې جمال کېښودو. د هغه د خوشحالۍ څه انتها نه وه. ټوله دنیا د هغه لپاره ډېره زیاته رنګینه شوې وه. اگر که د هغه تعلق یو درمیانه غریبې کورنۍ سره و، خو بیا هم هغه د خپلې هستۍ مطابق ډېره زیاته خوشحالي وکړله. میاشتې او کلونه تېرېدل. د جینکو او د جمال په معامله کې د خپل پلار رویه ډیره زیاته بې انصافه وه. خپلو لورګانو باندې هغسې تعلیم او درس ونه ویلو څنګه چې په جمال یعنی خپل زوی باندې وویلو. هغه باندې ډیر زیات لوی تعلیم وکړو او فکر به کوو چې دا خو به په بوډاوالي کې زما مټې جوړیږي او جینکۍ خو هسې هم د پردي کور وي. نو په همدې وجه باندې به جمال ته د ژوند هره هغه خوشحالي ورکوله چې کومه به هغه غوښته. خو د ده لورګانې ډېرې زیاتې پوهه وې. هغوی ته معلومه وه چې دا ټول څه کېږي، خو بیا هم هغوی هیڅ نه ویل ځکه چې هغوی خپل مور پلار سره ډېره زیاته مینه کوله. جمال د خپل پلار دومره مینې ډېر زیات بې پروا کړی و. کله کله خو به پلار سره هم په وړه خبره باندې نیغ شو، خو اقبال به هغه خبرې زړه ته نه اچولې ځکه چې ویل به یې چې دا ماشوم دی. وخت تېرېدو، لورګانې یو بل پسې پیغلې او زوی هم زلمی شو. د جینکو هم ودونه وشول، خو په اخره کې جمال پاتې و او د جمال واده هم وشو. د اقبال کور ته یوه ډېره ښایسته انګور راغله، خو د ده لورګانې چې ډېر زیاتې هوښیارې وې د وخت نه د خپلې سخرګنۍ د خلکو په زړونو کې ځان ته ځایونه جوړ کړي وو. خو دلته اقبال هم د بوډاتوب په سرحد کې داخل شوی و. په ټول ژوند کې هغه دومره محنت کړی چې هغه د وخت نه مخکې بوډا شوی و. د ده زوی جمال اوس په یو ډېره لوی کمپنۍ کې انجینیر و او ډېره ښه تنخواه به یې اخیسته. اقبال فکر کوو چې اوس زما هغه مقصد پوره کېدونکی دی د کومې دپاره چې ما د خپل زوی دعاګانې غوښتلې. خو اقبال ځان سره اوس ډېرې زیاتې بیماریانې لرلې. اوس به هغه هره ورځ د ډاکټر خواته ورتلو چې دا یوازې د هغه د وس خبره نه وه. د هغه تکیه په خپل زوی باندې وه، خو هغه ته به اکثر داسې محسوسېده چې جمال د سره مرسته نه کوي. څو ځلې هغه په اشارو کې خپل زوی ته اظهار هم وکړو چې د ده مور پلار اوس بوډاګان شوي دي او نشي کولی چې خپله ډاکټر ته لاړ شي او یا د ځان نور څه خدمت وکړي. بیا یوه ورځ داسې وشو چې اقبال او د هغه ښځه ډاکټر ته تلونکي وو. جمال هم په خپله کمره کې ځان تیارولو. د ډېر ساعت نه وروسته اقبال او د هغه ښځه د خپل زوی د کمرې اړخ ته ورغلل. کمره کې په اوچت اواز باندې خبرې کېدلې او جمال خپلې ښځې سره په څه خبره باندې جنګ کوو. جمال ورته ویل چې آیا تا ته هغوی سره زما نه زیاته همدردي ده؟ ښځې ورته ویل چې جماله هغوی اوس بوډاګان دي او په بوډاتوب کې چې اولاد د خپل مور پلار سهاره او مټې جوړې نشي نو په داسې اولاد څه. خو جمال ورته بیا ویل چې بس پرېږده، تر کومه پورې به زه سهاره او مټې جوړېږم. الله تعالی دې د هغوی پرده وکړي. ته د ټولو لپاره ښې سهار او ماښام خدمت کوي، خو زه دا نشم کولی ځکه چې زه خپله زندګي تېره کړم که د دوی خیال وساتم او دوی په ډاکټرانو وګرځوم. جمال خپلې خبرې کولې لګیا و، خو د اقبال سترګو ته توره تیاره خوره شوې وه. هغه نور څه خبرې وانه اورېدې، خو چې ښځه یې ولیده نو پړ مخې په فرش باندې پرته وه. ممکن هغې ته همدا درد ورپرېوتی و چې کوم ماشوم او کوم زوی د هغې د بدن نه پیدا دی، هغه د دوی په باره کې دغسې ستغې سپورې خبرې کوي. اقبال چغه ووهله او د خپلې ښځې نوم یې واخیستو. کله چې هغه هسپتال ته ورسوله نو په هغې کې هیڅ هم نه پاتې. هغه د بلډ پریشر مریضه وه او د بلډ پریشر مقدار یې دومره پورته تللی و چې د هغې د سر رګ شلیدلی و. د اقبال خو دنیا هسې هم ړنګه شوې وه ځکه چې د هغه همدغه یو غمخواره په کور کې موجوده وه او هغه هم مړه شوه. د دې نه وروسته هغه خپل زوی له کوره وویستو او چې کله د زوی اسره ختمه شوه نو هغه کې په خپله همت راغی. دا د هغه لپاره ډېر دردونکی حالت و،
خو چې هغه به چرته هم تلو نو خپله به تلو او د خپل زوی شکل لیدلو ته هم تیار نه و. د هغه لورګانې د پلار په دې تکلیفونو باندې ډېرې زیاتې خفه وې. د ده لپاره به کله یوه لور راتله کله به بله راتله، خو اخري کشرې لور خو دا ضد وکړو چې خپل خاوند ته ووایي چې زما د پلار کور سره یو ځای کور واخلي. بیا هغه خپل پلار سره نږدې شوله او پلار ته یې ویل چې زه به اوس تا یوازې نه پرېږدم. ورته ویل چې زه ستا په باره کې کله سوچ کوم نو ماته خوب نه راځي. هغې به ورته په وخت باندې خوراک هم تیارولو، دوایي به یې هم ورکوله او خپل خاوند ته به ویل چې ډاکټر ته یې بوځي او د هغه علاج هم وکړي. د شپې به یې د خپل پلار خپې هم چاپي کولې او زور کولې به یې، هغه ته به یې دوايانې ورکولې. خو چې هغې یوه ورځ ولیده نو د پلار د سترګو نه یې اوښکې روانې وې. پلار ته یې وویل چې پلارجانه تا ته مې د مور یاد درځي ځکه ژاړې. نو پلار د هغې اړخ ته وکتل او ویې ویل چې نه لورې، ما ته د مور یاد نه راځي، خو زه دا سوچ کوم چې کله ته پیدا شوې نو ما د الله تعالی نه دا دعا ولې ونه کړه چې ما د دې الله تعالی ستا په شانتې یوه بله لور هم راکړي. دا خبره یې وکړه او په سلګو سلګو په ژړا شو او ویل یې چې هغه زوی چې ما په دعاګانو غوښتو نو ما سره یې څه وکړل، هېڅ زما په کار رانغی. قدرمنو دوستانو، د دې واقعې نه موږ دا درس اخیستلی شو چې لورګانې د الله تعالی رحمت وي، باید هېڅکله پرې هم ناشکري ونه کړو. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي خامخا در سره لایک کړئ. که غواړئ چې په آینده کې مو له ښایسته معلوماتو، عبرتناکو قصو او تازه خبرونو خبر وساتو نو زموږ چینل خان کلیک همدا اوس سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټې نشان هم وهئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. د الله په امان.